کله چې عیسی د خدای د کور څخه وتلو نو یو شاګرد ورته وویل ګوره استاذه څومره ښکلې تیږې او ښکلې ودانۍ دي عیسی هغه ته وویل ته دا لوی ودانۍ وینې دلته به یوه تیږه هم د بلې تیږې د پاسه پاتې نه شي او ټولې به راونړېږي عیسی د زیتون په غره کې د خدای کور ته مخامخ ناست و نو کله چې پطرس یعقوب یوحنا او اندریاس د هغه سره یوازې پاتې شول نو د هغه څخه یې پوښتنه وکړه مونږ ته ووایه چې دا هر څه به کله پیښ شي او د دې ټولو کارونو د پوره کېدلو نښه به څه وي عیسی هغوی ته وویل پام کوئ چې څوک مو بېلارې نه کړي ډېر به زما په نوم راشي او وایي به زه مسیح یم او ډېر خلک به بېلارې کړي کله چې تاسو د جنګونو په حق نه خبرېږئ او د جنګونو آوازې واورئ نو مه وارخطا کېږئ دا شیان به خامخا پیښیږي خو دا د دې معنا نه لري چې اخرنی وخت را رسېدلی دی یو قوم به د بل قوم سره او یو پاچاهي به د بلې پاچاهۍ سره جنګیږي د نړۍ په ډېرو ځایونو کې به زلزلې وشي او قحطي به راشي او دا شیان به لکه د لنګون د دردونو د شروع کېدلو په شان وي خو تاسو په خپل ځانونو باندې پام کوئ تاسو به د محکمې دپاره شوراګانو ته ورسپارل کېږئ په کنیسو کې به وهل کېږئ او زما په خاطر به د والیانو او پاچاهانو په مخ کې درول کېږئ تر څو د هغوی په مخ کې شاهدي ورکړئ خو مخکې له دې چې اخري وخت را ورسیږي نو اول باید ټولو قومونو ته زیری ورسول شي نو کله چې تاسو ونیول شئ او محکمې ته یوړل شئ نو مخکې له مخکې مه پریشانه کېږئ چې څه به وایې بلکې څه چې په هغه ساعت کې د روح القدس په وسیله تاسو ته ویل کېږي ووایئ ځکه چې هغه به ستاسو خبرې نه بلکې د روح القدس خبرې وي ورور به د ورور سره خیانت وکړي چې ووژل شي او پلار به د خپلو اولادونو سره اولادونه به د خپلو میندو او پلرونو په خلاف راپورته شي او د هغوی د مړینې سبب بشي ټول خلک به زما د نوم له امله ستاسو څخه کرکه کوي خو څوک چې تر اخره پورې ټینګ پاتې شي هغه به خلاصون ومومي کله چې تاسو هغه نجس شی چې د بربادۍ سبب ګرځي په هغه ځای کې ولاړ ووینئ چې باید هلته نه وي لوستونکی دې پوه شي چې د دې معنا څه ده نو څوک چې په یهودیې کې وي هغه د غرونو ته وتښتي که څوک د بام په سر وي نو هغه دې د کوم شي د وړلو دپاره لاندې راښکته نه شي او خپل کور ته دې نه ننوځي او که څوک په پټي کې وي نو هغه دې د خپلې چپنې پسې بیرته کور ته نه ورځي افسوس د هغو ښځو په حال چې په هغو ورځو کې امیدوارې وي یا په هغه ښځو چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي دعا کوئ چې دا شیان په ژمي کې پیښ نه شي ځکه چې په هغو ورځو کې به داسې مصیبت رامنځته شي چې د کوم وخت نه چې خدای نړۍ پیدا کړې ده تر اوسه پورې نه دی راغلی او نه به بیا راشي که چیرې خدای دغه راتلونکې ورځې لنډې کړی نه وی نو هېڅوک به ژوندی پاتې نه وی خو هغه د خپلو غوره شویو خلکو په خاطر هغه ورځې لنډې کړي دي که په هغه وخت کې څوک تاسو ته ووایي وګورئ مسیح دلته دی یا هلته دی نو باور ورباندې مه کوئ ځکه چې داسې کسان به پیدا شي چې په دروغو به دعوه کوي چې مسیح او پیغمبران دي او معجزې به وښایي او حیرانونکي کارونه به کوي او که امکان ولري نو د خدای غوره شوي خلک به هم بېلارې کړي نو پام کوئ تاسو مې له مخکې نه د دې ټولو شیانو نه خبر کړئ خو په هغه ورځو کې به د هغه مصیبت نه وروسته لمر تیاره شي او سپوږمۍ به نوره رڼا نه ورکوي ستوري به د اسمان څخه راولویږي او آسماني موجودات به ولړزیږي بیا به هغوی وویني چې د انسان زوی به د لوی قدرت او جلال سره په وریځو کې را روان وي هغه به فرښتې ولیږي او د ټولې نړۍ د یو سر نه تر بل سر پورې به خپل غوره شوي خلک سره راټول کړي